نظم د ټولو مسافرو ملګرو ته دې په پښتنه مینه باندې ډالۍ وي. پردي وطن کې مې زړه چاودي زندګي کوله، د چا دپاره مې شپه ورځې مزدوري کوله، د چا د ښکلي مخ سینګار دپاره د کور نه ورکو مه د پلار دپاره هم مې بیماره بوډۍ مور پرته وه، د غربت نښه مې په کور پرته وه، ښه مستقبل مې د بچو جوړاوه، چاته مې ژوند په مزدورو جوړاوه، ډېره موده پس زه خوارۍ له وتم، یو ورځې ښار ته مزدورۍ له وتم، چې ټلیفون مې کشر ورور وکړو، یو هیبتناک غږ راته خور وکړو، ویلې مور مو د دنیا له لاړه، ډېر وارخطا شوم ستا زمانه لاړه، نه مې په مرګ نه مې ژوندۍ ولیده، نه مې خوږه خپله ابۍ ولیده، ذهن مې زړه ته دا قصې کولې، ځان ته مې دا یو څو ګیلې کولې، ژوند به مو سوځي په لمبو زمونږه، دا بېوسي به وي تر څو زمونږه، دننه ښه بلا غمونو کې وم، په دې فکرونو او سوچونو کې وم، په ژوند مې تکه توره شپه و خدایه، چې دا مې څنګه د ژوند قصه وه خدایه، په خوشحالو مې زړه موړ شوی نه و، د مور د مرګ غم مې زوړ شوی نه و، چې د دادا د مرګ خبر مې راغی، غمونو درد د زړه په سر مې راغی، ځان ته په خپله مې خیرې کولې، د خودکشۍ مې ارادې کولې، چې نه مې ډاډ او حوصله پاتې شوه، دغه خبره مې په زړه پاتې شوه، پلار مې زما سره وعدې کړې وي، یو ځای مو ډېرې ارادې کړې وي، زه یې همزولی یو ملګری ومه، چا چې ټول عمر ګرځولی ومه، تګ مې د خپل وطن د لار ونه کو، د هغه مخ مې یو دیدار ونه کو، د هغه مخ مې یو دیدار ونه کو. دغه بل نظم دی عنوان دی مور. کاته مې اخوا دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو، ړنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو، ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و، راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و، ای ته خبر یې و که نه د زړه ټکوره زما، بېګا د شپې 11 بجې وروره زما، مور پات شوې ده خو حق حوصله جانانه، د مور په حق کې خدای ته وکئ وسجده جانانه، په ډېرو خلکو کې مې یوه په کټ کې مړه ولیده، مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده، د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې، زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې، لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه، څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولې ومه، مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه، ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه، یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورورو مورې، زړه مې په تا پسې سوری پرهرو مورې، یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده، په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده، بې سا ولاړو مه قسم دی د کعبې په طرف، بیا خلکو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف، یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې، ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې، ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه، یو څو ساعتونه دې د قبر خواته کېناستمه، څه غریب نیولی دې د قبر خوانه کور ته راغلم، د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم، ستا ششمحل ستا نه بغیر کنډرو مورې، ستا د یان تا پسې تمام ورځ او ترو مورې، ستا د یان تا پسې تمام ورځ او ترو مورې.